اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ښه وخت ښه ورځ مو پیل کړې وي. سهار مو نیکمرغه. د سلام په وړاندې کولو سره او غواړم چې مخکې له دې نه چې نننی درس موږ او تاسې ولولو، مخکې له ده نه په تیر درسونو کې چې کوم موضوعات موږ او تاسې لوستي وو، د هغو نه یو لنډه کتنه کوو چې په تیر درسونو کې تاسې څه لوستي وو. تاسې کولی شئ چې زما سره شریک کړئ. او موږ او تاسې په تیر درسو کې لوستلي وو چې د نهم صنف په کیمیا کې چې مختلف موضوعات موږ ولوستل، د هغو د جملې نه د عضوي مرکبونو پیژندنه وه یا عضوي مرکبات وو چې عضوي مرکبونه ولوستل چې عضوي مرکبونه د څه نه تشکیل کیږي، د څه نه لاسته راځي، او کم عناصر چې دی په هغو کې ډېر عنصرونه ډېر رول لري، او خپله عضوي کیمیا تعریف هم وکړ. د غیر عضوي او د عضوي مرکبونو ترمنځ هم توپیر ولوسته، تجربې هم وکړې، په عملي ډګر کې هم ولیده چې کم عنصر په عضوي مرکبونو کې ډېر شتون لري. نو نننی درس چې څنګه زموږ دی، نننی درس تاسې ته معلوم دی چې نننی دویم فصل یا څپرکی دی چې د دویم فصل د کیمیا مضمون کې موږ او تاسې د هایدروکاربنونه وایو چې هایدروکاربنونه یو د مهمه مرکبونو څخه دي چې موږ او تاسې اوس لولو. نو په دې فصل کې چې کومه موضوعات موږ او تاسې ته ډېر اړین دي چې هغه موږ او تاسې باید ډېر پرې تمرکز وکړو او ولولو، هغه کوم شی دي؟ هغه د هایدروکاربنونو پیژندنه ده چې هایدروکاربنونه څه شی دي. په دویم قدم کې څه ډول دا ساختمان دغه لري، ډول ساختمانونه لري، څه رقم ته د دوی لیکل دي، او بل چې د دوی نوم ایښودنه ده چې نوم ایښودنه د هایدروکاربنونه ده چې هایدروکاربنونه موږ کولی شو چې څه رقم ته نوم ایښودنه ورته وکړو، څه رقم ته ونوموو، چې مثلا موږ ته یو فرمول راځي د هغه نوم څه دی. دا باید موږ او تاسې زده کړو. بل چې د ایزومري د یوه بله موضوع ده چې ایزومري ډېره په عضوي کیمیا کې یو ډېر مهم بحث دی چې هغه باندې موږ او تاسې باید تمرکز وکړو چې عضوي ایزومرونه څه دي، او د هغه نه څه راتېرېږو د هایدروکاربنونو اهمیت دی، ارزښت دی چې د موږ په ورځني ژوند کې د هغه نه څنګه موږ کولی شو ګټه واخلو. نو د ده په هکله باندې موږ او تاسې بحث لرو چې لومړی چې درس موږ تاسې شروع کوو د هایدروکاربنونو د پیژندنې نه درس سره شروع کوو، او نور وروسته د هغه نه چې دی دا نور موضوعات هم موږ انشاءالله که ژوندي وو په راتلونکې ورځو کې په راتلونکي ساعتو کې به موږ او تاسې هغه هم ولولو. نو اوس راځو تختې ته. ګورئ تاسې مضمون د موږ عنوان د درس دی، د درس عنوان هم دی هایدروکاربنونه دي. د درس عنوان زموږ او تاسې څه دي؟ هایدروکاربنونه دي چې هایدروکاربنونه موضوع ده. تاسې کتاب کې ولولئ، کتاب یا پرې وګورئ، کتاب کې 14مه مخ دی، 14مه صفحه تاسې راواړوئ، په 14مې صفحې کې همدا عنوان دی. او هدف د دغه درس نه زموږ او تاسې څه دی؟ ولې دا لولو؟ هدف زموږ او تاسې د دې درس نه د هایدروکاربنونو پیژندنه ده، د هغو نوم ایښودنه ده چې دا یو ډېر مهم او با ارزښته په عضوي کیمیا کې مرکبونه د پیژندنه ده. او موضوع چې موږ او تاسې نن چې پرې کار کوو د هایدروکاربنونه دي چې هایدروکاربنونه په مجموعي ډول یا په ټولیزه ډول په دوه ډوله دي، په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. که چېرته موږ دلته ولیکو چې هایدروکاربنونه هغه مرکبات دي چې په ترکیب کې یې د اتم هایدروجن او د هایدروجن اتم شتون ولري. یعنی هایدروکاربنونه هغه مرکباتو ته موږ ویلی شو چې د هغو په تشکیل کې د کاربن او د هایدروجن عنصرونو یا د اتمونو شتون حتمی وي، چې د دغو دوه عنصرونه کم مرکبات چې د هایدروجن او د
کاربن د عنصر نه تشکیل شوی وي هغه د هایدروکاربن په نام باندې یادیږي که خپله د هایدروکاربن کلمه هایدروکاربن نونو کلمه که چیرته موږ تجزیه کو هایدرو چې دی کومه کلمه چې د هایدرو ده هایدرو د هایدروجن نه اخیستل شوې ده کاربن د کاربن نه اخیستل شوې ده یعنی کله چې موږ وایو چې هایدروکاربنونه هغه مرکبات دي هغه مرکباتو ته موږ ویلی شو چې هغه د کاربن او د هایدروجن د اتمونو څخه تشکیل شوي وي اوس راځو د دې ډولو باندې چې هایدروکاربنونه په څو ډوله باندې پیدا کیږي موږ په ډولونو باندې خبرې کوو چې په څو ډوله باندې دي هایدروکاربنونه په ټولیز ډول په دوه برخو سره ویشل شوي دي په څو برخو په دوه برخو یو برخه چې د الیفاتیک هایدروکاربنونه دي یو برخه الیفاتیک مرکبات دي بله برخه اروماتیک دي بله برخه کوم مرکبات دي اروماتیک مرکبات دي الیفاتیک مرکبات او اروماتیک مرکبات په دوی باندې موږ او تاسو بحث لرو خو مخکې دنه چې موږ او تاسو اروماتیک وایو الیفاتیک په نهم صنف کې موږ او تاسو په الیفاتیک مرکبونو باندې بحث کوو بیا اروماتیکو ډېر وروسته بحثونه دي چې انشاءالله که وخت و موږ او تاسو بیا په 12 صنف کې هم دا تکرار کو په 12 صنف کې هم دا موضوعات بیا ډېر پیچلي راغلي دي دلته ډېر په ساده ډول دي خو هغلته بیا لږ پیچل شوي دي اوس راځو د الیفاتیک مرکبونو ته الیفاتیک مرکبونه د خپل په نوبې سره په څلور برخو باندې ویشل شوي په څو برخو باندې په څلور برخو باندې چې د هغو د جملې نه یو چې دي الکانونه دي الکانونه دویمه برخه چې ده الکینونه دي دریمه چې ده الکاینونه دي څلورم چې دی سایکلو الکانونه دي سایکلو الکانونه دي یعنی موږ او تاسې هایدروکاربنونه په څو برخو باندې وویشل په دوه برخو چې یو الیفاتیک دي او بلې اروماتیک دي الیفاتیک د خپل په نوبې سره په څلور ګروپونو باندې وویشل چې دا څلور ګروپونه کوم دي یو الکانونه دي چې تاسې وینئ بل الکینونه دي بل الکاینونه دي او بل سایکلو الکانونه دي چې الکانونه کوم مرکباتو ته ویلی شو الکینونه کوم مرکباتو ته ویلی شو الکاینونه کوم مرکباتو ته ویلی شو او سایکلو الکانونه د دوی په منځ کې توپیرونه څه دي د دوی په هکله باندې موږ او تاسې هر یو باندې جدا جدا یو بحث لرو چې وبېلولو په آخر کې په نورو درسو کې اوس راځو خپله د هایدروکاربنونو ته چې هایدروکاربنونه کله چې موږ تشریح کړل چې هایدروکاربنونه هغه مرکبات وو چې د کاربن او د هایدروجن د عنصرو څخه لاسته راغلي وي اوس راځو دلته یو د بیلګې په ډول باندې موږ یو مثال ورکوو د الکانونو فکر وکړئ مثلا یو مرکب موږ لیکو CH4 چې دی یعنی څلور اتمه هایدروجن دی او یو اتم څه دی کاربن دی که چېرته موږ مشرع فرمول د ولیکو یو اتم هایدروجن بل اتم هایدروجن بل اتم هایدروجن بل اتم هایدروجن تاسې دلته وګورئ دغه مرکب چې دی په نام د څه یادیږي په نام د میتان یادیږي په نام د څه یادیږي په نام د میتان یا کې موږ په انګلیسي باندې لیکو میتان نو دغه میتان چې دی هغه مرکب دی یو د جملې د هایدروکاربنونو څخه دی چې د ده په ترکیب کې یا د ده په ساختمان کې دوه عنصره شتون لري چې یو هایدروجن دی بل څه دی کاربن یعنی څلور اتمه هایدروجن په ده کې دی او یو اتم یې څه دی کاربن دی خو ټول هغه مرکبات ټول هغه مرکبونه چې موږ او تاسې د هایدروکاربنونو په نام باندې
اطلاق کوو یا هایدروکاربنونو منګه هغه ته وایو هغه مرکبات چې دي په ترکیب کې دوه عنصره شتون لري چې یا ام کاربن دی او ام هایدروجن دی یو کاربن بل هایدروجن یعنی دوه عنصره دي چې د دې عنصرونو پرته نور عنصر پکې موجود نه دي نو بیا موږ وروسته د دې نه چې مشتقات د هایدروکاربنونو وایو داسې داخل ته بیا موږ بیا نور مثالونه ورکولی شو که چېرته موږ مثلا نوشته کړو چې CH3OH دلته خو بیا اکسیجن هم پکې شتون لري لکه میتانول یا میتایل الکول چې موږ وایو نو میتایل الکول یا میتانول چې دی دا مشتق دی هغه بیا موږ بیا وایو چې اکسیجن داره مشتق د هایدروکاربنونو دی اکسیجن داره مشتق د هایدروکاربنونو دی خو موږ چې کله هایدروکاربنونه وایو هایدروکاربنونه د کاربن او د هایدروجن نه پرته بل مرکب نشي کېدلی که چېرته بیا نور عنصرونه موږ او تاسې پکې لیدلی شو یا مثلا موږ او تاسې یو دغه لرو فکر وکړئ چې دلته یو بل مرکب نوشته کوم چې هغه کې بل عنصر شتون ولري مثلا موږ نوشته کوو چې CH3 رابطه CH2 رابطه اکسیجن دلته په ترکیب کې اکسیجن راغی په دې مرکب کې ترکیب کې څه راغی ترکیب کې اکسیجن راغی خو د مرکب ته موږ هایدروکاربن مشتق د هایدروکاربن ورته ویلی شو دې مرکباتو ته موږ څه وایو مشتق د هایدروکاربن که چېرته موږ دا مرکب په دې د یو اتم د اکسیجن په ځای باندې موږ داسې نوشته کړو چې CH3 رابطه CH3 دلته دوه اتمه دا یو دا درې اتمه دی او یو اتم چې دی اکسیجن ورسه دی دلته چې دی ټول یعنی د یو اتم اکسیجن دلته کې اضافه دی خو دلته چې دی اتم د اکسیجن شتون نه لري دلته ټول هغه مکمل که چېرته موږ مشرع فورمول د ولیکو مکمل دغه د کاربن هغه اړیکې چې دي د اکسیجن سره وصلې دي خو دلته د کاربن یوه اړیکه چې ده که چېرته موږ بیا وروسته بیا مشرع فورمولونه هم د دوی لیکو تاسو ته به در وښیم چې څنګه د اکسیجن سره وصل شوی دی دلته که چېرته یو اړیکه د کاربن چې د اکسیجن سره ده او نورې د دوه اړیکې چې دي د دوه اتمو هایدروجن سره وتي او د ده چې دي درې واړه اړیکې چې دي د هایدروجن سره د دغه سره د اتم د هایدروجن سره دي نو موږ داسې ویلی شو چې دا یو مشتق ده اکسیجن د هایدروکاربن دی او دا چې د خپل هایدروکاربن دی یعنی هغه هایدروکاربن چې مطلق پکې دوه عنصره شتون لري چې یو اتم د هایدروجن او بل کاربن لکه موږ چې محکمه د خپل تعریف ته راځو چې هایدروکاربنونه هغه مرکباتو ته ویلی شو چې د هغه په ترکیب کې یا په مالیکولي فرمولونو کې د عنصر او کاربن عنصرونه شتون ولري یا اتمونه شتون ولري نو بله یک منګه هایدروکاربنونه داسې تعریفوو چې هایدروکاربنونه هغه مرکبات دي هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې په ترکیب کې د کاربن او هایدروجن اتمونه شتون ولري دته منګه هایدروکاربنونه وایو خو کله چې منګه یو داسې هایدروکاربن لولو چې په هغه کې علاوه ده هایدروجن او د کاربن نه نور عنصرونه یا نور اتمونه پکې شتون ولري هغه ته بیا منګ مشتق د هایدروکاربن وایو مثلا مشتق د اکسیجن داری شه دا د اکسیجن مشتقی شه که چیرته بل مرکب منګه مثلا مشتق واقع د نایتروجن کیږي مثلا د سلفر دی د سلفر دی یا مثلا فاسفورس ورسره فاسفورس اکسیجن مشتق دی یا د دنه پرته نور دغه دی نو اوس راځو آخرین مطلب ته چې زمونږ ستاسې درس چې دی نن تنها د هایدروکاربنونو پیژندنه ده چې هایدروکاربنونه څه ډول مرکبونه دي څه ډول
کیمیاوي مرکبونو ته موږ ویلی شو، موږ او تاسې وپېژندل چې هایدروکاربنونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هایدروجن او کاربن د اتومونو څخه تشکیل شوي وي، یا د کاربن او د هایدروجن د اتومونو څخه لاسته راغلي وي. هغه ته موږ او تاسې هایدروکاربنونه ویلی شو چې د دوه عنصره پکې شتون ولري. بل هایدروکاربنونه په ټولیز ډول په څو برخو باندې ویشل شوي دي وو، په دوه برخو باندې ویشل شوي وو چې هغه دوه برخې کومه وې، یو الیفاتیک وه او بله څه وه، بله اروماتیک برخه وه. الیفاتیک برخه په خپل وار سره په څلور نور ډولونو باندې ویشل شوي وو چې هغه څلور ډولونو کې الکانونه وو، الکینونه وو، الکاینونه وو او سایکلو الکانونه وو، او بلې څه وو، سایکلو الکانونه وو. یعنې دا څلور ډوله چې وو، موږ او تاسې به الکانونه جدا وایو، الکینونه به جدا لولو، الکاینونه به جدا لولو او سایکلو الکانونه به جدا لولو چې هغه هر یو درس موږ ستاسې دی چې هغه به موږ او تاسې په راتلونکو ساعتونو کې انشاءالله لولو. نو اوس خدای دې وکړي چې د دې درس نه تاسې ګټه اخیستې وي. غواړو چې د راتلونکي درس په خاطر باندې تاسې هم آماده اوسئ او دا درس هم د ښه زده کړې په خاطر د تاسې باید کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده هم دغه ده چې تاسې یو هایدروکاربنونه تعریف کړئ د خپل په کتابچو کې ولیکئ، او بل هایدروکاربنونه راتلونکي ورقه چې تاسې ده کم د تاسې کورنۍ دنده دې دا وي چې یو هایدروکاربنونه تعریف کړئ او بل هایدروکاربنونه وویشئ چې خپله هایدروکاربنونه په څو برخو باندې ویشل شوي وو او هره برخه په کومه نورو برخو باندې ویشل شوې وه یا تقسیم شوې وه، هغه چې د خپل په کتابچو کې ولیکئ، بیا به بله ورځ یې موږ او تاسې په راتلونکي ساعت کې به سره وګورو. ښه وخت ولرئ. خدای دې وکړي چې ننني درس نه تاسې ښه ګټه اخیستې وي او راتلونکو درسو ته تاسې آمادګي ونیسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.